جلال آباد ښاریان وایي د رکشا وروستي سیټ ته مخامخ ځینو رکشا چلوونکو کمرې نصب کړي چې دوی ورته سخت اندېښمن دي. دوی وایي یوازې دا نه چې مخفي کمرې نصب کړي بلکې په رکشو کې له لګېدلي سکرینونو څخه هم رکشا چلوونکي هغه سندرې په لوړ غږ خپروي چې فساد ته زمینه برابروي او وایي که د دې مخنیوی ونه شي بدې پایلې به ولري. دا سیافه چې لګولې دا کمرې والا یې لګولې لاسپیکر یې ورانې لګولې دا د مات کی په ده کې اوس مخفي کامرې راوتي بالکل که زما خور و مور دا یا د بل ځي د همدغه خور بله رکشه کې ځي دا ښه کار نه ده چې د هغه عکاسي وشي. رکشا چلوونکي هم مني چې د دوی له ډلې ځینې په خپلو رکشو کې مخفي کمرې لګوي چې په خبره یې ښه کار نه دی او د دې رکشا چلوونکو د دې ناوړه کار له امله پر دوی ټولو د خلکو باور له منځه ځي. چې دا زیاترونه زموږ لګولي دي او هغوی ته پیغام مې دا دی چې دا خپل کامرې لرې کړي باید سکرین پکې لګولی خو لکه ما چې د نورو حالات ته وګورو زه مجبور یم چې مازدیګره پورې خپل سکرین د رکشې نه لرې کړم ځکه دا خو رکشه دار رقم مخلوق پکې کښېني زنانه پکې کښېني نور سپین ږیري بوډاګان مریضان پکې کښېني دا چې ته بس خپل قسم قسم فلشونه میموري کارټونه کې رقم به رقم فلمونه اچولي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د مخفي کمرو په اړه ناخبري ښیي خو د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي وایي په دې اړه به پلټنه وکړي او د نیول کېدو په صورت کې به یادو رکشا چلوونکو سره قانوني چلند وشي. موږ به دا موضوع رسما له خپلو کشفي او امنیتي ارګانونو سره شریکه کړو تر څو په دې برخه کې دوی خپل حرکات وکړي او هغه کسان چې وموندل شي چې دوی له دغه ډول لارو څخه ناوړه ګټه اخلي له دوی سره قانوني چلند ترسره کړي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي د غیر اخلاقي سندرو د مخنیوي لپاره یې کمیسیون ټاکلی او ډېر ژر به په دې اړه یو کمپاین پیل کړي. زموږ د اطلاعات فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې چې د افغان فلم مدیر ښاغلی محمد شاه مجروح صاحب د دې مسؤلیت په غاړه لري هغه ته به زه لارښوونه وکړم چې د خپل کمیسیون چې حج اوقاف په مشرۍ باندې دی د هغوی سره په ګډه باندې ښار ته ووځي او دغسې رکشې پیدا کړي او تاسو هم ورسره همکاري وکړئ. هغه رکشا